شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. درنو اوریدونکو، عامه شتمني د ټولو ګډ ملکیت دی او ټول ورڅخه ګټه اخلي، نو له همدې امله یې ساتنه هم د ټولو دنده ده. خو له بده مرغه چې زموږ په هیواد کې داسې نه دي شوي. دا چې ولې نه دي شوي، لامل یې دا دی چې دوی په عامه شتمنیو نه دي پوهول شوي. چې همدغو ستونزو ته په پام سره زموږ نننۍ خپرونه د عامه شتمنیو پیژندنې او د هغو ژغورنې ته ځانګړې شوې ده. عامه شتمني څه شی دی او ولې زده کوونکو ته ورپېژنو؟ زموږ نننۍ خپرونه په همدې اړه ګڼ توکي لري چې زه د لفروز ځیرک او زما ملګری میرویس امینی به یې په خپل وار درته وړاندې کړو. په پیل کې به د آشیانې ښوونځي د ساتونکي هغه شکایت واورئ چې له زده کوونکو څخه یې ښوونځي ته د زیان رسولو له امله لري. دوی باید وپوهول شي چې تاسو دغه ونو بوټو صحنې د مکتب ته میز او چوکۍ ته دې ته خساره مه وراړوئ. همدا ډول زده کوونکو ته د عامه شتمنیو د ورپېژندلو په هکله به یو مرکه هم درته خپره کړو. او که دوی خلک تربیه شي د کوچني والي څخه، دوی کولی شي چې په آینده کې ښه سالم خلک شي او عامه شتمنۍ ته زیان او ضرر ونه رسوي. د عملي لوست بیلګه زموږ د خپرونې یوه بله په زړه پورې برخه ده. فابریکه، پول او ویاله زموږ د ټول ګډ ملکیت دی. زده کوونکو ته د عامه شتمنیو مفهوم بیخي نوی دی. هغوی په دې نه پوهیږي چې عامه شتمني دې د دوی ګډ ملکیت وي، ځکه چې هغوی ته په دې اړه ښوونه نه ده شوې. نو له همدې امله یې په ساتنه کې هم بېغوري کوي او د عامه شتمنیو ساتونکي ورڅخه سر ټکوي. دا چې له ماشومانو څخه د عامه شتمنیو ساتونکي څه شکایت لري، د آشیانې ښوونځي له ساتونکي عبدالحلیم څخه به یې واورو. زموږ وظیفه په دغه مکتب کې نظافت، د بوټي ساتل، د سبزی ساتل او پرځن د میزونو چوکیو امنیت دغه زده کوونکي ته پرځن طبعا خساره ورته اړوي، ګلان ماتوي، پرځن ونو ته لاس اچوي، چمن ژوبلیږي، چوکۍ پرځن ماتیږي، میزونه ماتیږي. چون دوی تر اوسه پورې ډېر واړه دي، بعضې خبرې درکولی شي، بعضې نشي کولی سه. نو په دې اساس موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. دا باید ورته وویل شي دا زموږ پرځن مکتب دی، دا باید پاک وساتل شي. لکه څنګه چې سړی کور پاک ساتي، خپل پرځن خونه پاک ساتي، نو مکتب هم باید پاک وساتل شي، کتاب هم باید پاک وساتل شي. دوی باید وپوهول شي چې تاسو دغه ونو بوټو صحنې د مکتب ته میز او چوکۍ ته دې ته خساره مه وراړوئ. او دا عامه شتمني ده، نو دوی ته باید زیاته توجه وشي او په دې کې استادان باید هم توجه دوی ته وویل شي چې دوی باید دغه خپل د نظافت او وساتي. عبدالحلیم وویل چې د دنده د ښوونځي د ونو، بوټو، چمن، میزونو او څوکیو ساتل دي، ولې په دې برخه کې له زده کوونکو سره ستونزې لري. هغه زیاته کړه چې زده کوونکي بوټي او ګلان شکوي، میزونه او څوکیو سره هم پام نه کوي. د نوموړي په وینا زده کوونکي ځکه دغه وړ وراني ته لاس اچوي چې د هغوی عمرونه کم دي او په عامه شتمنیو نه دي پوهول شوي. همداراز نوموړي له ښوونکو هیله څرګنده کړه چې په دې اړه زده کوونکو ته لارښوونې وکړي. د دغه وړ ستونزو د هوارۍ او شکایتونو د مخنیوي ښه او ګټوره لاره په عامه شتمنیو د هغو په ارزښت او ساتنه د ماشومانو پوهول دي. د عامه شتمنۍ او زده کوونکو ته د هغو د ورپېژندلو، ساتلو او ښېګڼو په هکله به د آشیانې د ښوونځي د ښوونکې اغلې مدینې مرکه واورو. عامه شتمنۍ هغه شیان ته وایي چې د ټول ملت او یا عامو خلکو پورې ارتباط لري، لکه شفاخانې، پارکونه، ملي بس، ښوونځي، څاګانې، د اوبو بمبې، سړکونه او کتابخانې. زده کوونکي باید د عامه شتمنۍ په ساتلو او ګټه باندې پوه شي. مثلا د شفاخانې د نظم په باره او یا د ښوونځي د موادو په ساتلو، یعنی د ښوونځي مواد د میز، چوکۍ، صنفونه او کتابونه. په دې چې د دوی کتابونه که سم وي، کولی شي چې نور شاګردان هم د دوی کتابونو څخه استفاده وکړي. ښوونکي باید خپله د اطفالو د مجلې د لارې څخه او یا په مکاتبو کې دغه ښوونکي شاګردان ته باید دا روزنې وکړي چې عامه شتمني، مثلا موږ په دې دلته مثال راوړو شاګردانو ته ښوونځی چې باید دغه ښوونځی لکه ستاسو د کور غوندې دی. هماغسې چې تاسو خپل کور پاک ساتئ او د کور په صفایي، پاکي او ساتلو باندې کوشش کوئ، باید تاسو خپل ښوونځی داسې پاک وساتئ. میزونه باید خراب نه کړئ، چوکۍ خراب نه کړئ، کتابچې مثلا د
ښوونځي باغونه ګلان باید تاسو ونه شکوئ، دیوالونه باید خط خط نکړئ. په دې چې ټول د عامه شتمني یا مثلا شفاخانو کې چې څوک بسترېږي باید د شفاخانه بستر د نظم مراتب وکړه، دیوالونه باید چټل ونه ساتي، بعض شیان چې باید تلدانوي کې واچي. یعنی د شفاخانه نظافت د هر ځای نظافت ټول په خپل خلکو باندې پورې ارتباط لري. زده کوونکي له همدې کوچني سن څخه باید روزل شي او که کوچنیوال څخه زده کوونکي په ښه توګه ونه روزل شي، په راتلونکي ژوند کې دوی د خپل هیواد سالم خلک نه وي او دوی عامه شتمنۍ تخریبوي. او که دوی خلک تربیه شي د کوچني والي څخه، دوی کولی شي چې پاینده کې ښه سالم خلک شي او عامه شتمنۍ ته زیان او ضرر ونه رسوي. اغلې مدینې وویل چې د ټولو ګډ ملکیت لکه ښوونځیو، روغتونونو، ملي بسونو، کتابتونونو او داسې نورو ته عامه شتمني ویل کیږي چې زده کوونکي باید له هغو څخه په ګټه اخیستنه او د هغو په ساتنه وپوهول شي. د نوموړي په وینا د کوچنیانو د ځانګړو چاپي او تلویزیوني خپرونو، کورنیو او ښوونځیو له لارې زده کوونکي په عامه شتمنیو په ښه توګه پوهېدلی شي. همداراز اغلې مدینې زیاته کړه چې زده کوونکو ته د عامه شتمنیو د ورپېژندلو ګټه دا ده چې هغوی به په راتلونکي کې دغو شتمنیو ته زیان ونه رسوي. ښوونکي څنګه کولی شي چې په ټولګیو کې زده کوونکو ته عامه شتمني وروپېژني او د هغو په ساتنه یې وپوهوي؟ د دې لپاره د سټډیو د ټولګي د هغې نمونه‌یي لوست د اورېدو بلنه درکوو چې زده کوونکو ته د عامه شتمنیو د ورپېژندلو چاره پکې عملاً تدریس کیږي. خوږو زده کوونکو ویلی شئ دغه قلم چې زما په لاس کې دی دا د چا دی؟ ښوونکي صاحب ستاسو دی. ډېر ښه. ښه اوس هیلې ګلې ته راته ووایه دغه کتابچه چې ستا په لاس کې ده دا د چا ده؟ دا زما ده ښوونکي صاحب. لویه شې لورې. او یرغله ګله دا ستا تر څنګ بکس د چا دی؟ زما دی. ډېر ښه. تاسو ټول پوه شوئ چې دغه شیان هر یو ستاسو دی؟ هو ښوونکي صاحب. ښه. دغه عکس چې په دړه مې راځوړند کړی پوهېږئ چې د څه شي دی؟ هو ښوونکي صاحب. ښه نو ته راته ووایه کاروانه ګله دا د څه شي دی؟ د ښوونځي عکس دی. ښاد شي کاروانه. ښه. ښوونځی د چا دی؟ ښوونځی. ولې غلي یاستئ؟ ښوونځی ستاسو ټولو ده. دا ځکه چې تاسو ټول په دې ښوونځي کې زده کړه کوئ، نو دا د تاسو ټولو ګډ ملکیت بلل کیږي چې دې ته عامه شتمني وایي. ښوونکي صاحب عامه شتمني څه ته وایي؟ هیله لورې ښه پوښتنه دې وکړه. عامه شتمني د یوې سیمې یا هېواد د ټولو وګړو یا خلکو ګډ مال او ملکیت ته وایي، لکه همدغه ستاسو ښوونځی چې ستاسو د ټولو شریک او ګډ ملکیت دی. اوس پوه شوې ګرانو؟ هو ښوونکي صاحب. ښه. نو اوس څوک ویلی شي دغه روغتون چې د دې ښوونځي تر څنګ دی دا د چا دی؟ هغه زموږ د ټولو دی. څنګه ستاسو د ټولو دی ځواکمنه؟ ځکه موږ چې ناروغه شو نو بیا هم دغې روغتون ته ورځو. ډېر ښه. یعنې روغتون هم عامه شتمني ده؟ هو ښوونکي صاحب. ښه نو اوس تاسو په ګروپونو ویشم، په هر ګروپ کې 3 تنه شئ. تاسو هیله، یرغل او سباوون یو ځای شئ او ځواکمنه مینه وتل تاسو سره یو ځای شئ، او تاسو سپوږمۍ، غیرت او کاروان بل ګروپ شئ. په همدې ډول تاسو ټول 3 تنه سره یو ځای شئ او ګروپونه مو په لومړي، دویم او درېیمو عددونو باندې ونومول شول. پوه شوئ؟ هو ښوونکي صاحب. تاسو باید په 10 دقیقو کې په ګروپونو کې هغه شیان چې تاسو ټول ورڅخه ګټه اخلئ او د ټولو ګډ ملکیت دی لست کړئ. پوه شوئ ګرانو؟ هو ښوونکي صاحب. ګرانو اوریدونکو، دا مهال زده کوونکي په ګروپونو کې یو له بل سره د عامه شتمنیو د لست کولو لپاره خبرې کوي. خلاص شوئ ګرانو؟ هو ښوونکي صاحب. اوس هر ګروپ په وار سره هغه څه چې لست کړي مو دي ویوایئ او زه به یې د تختې په سر ولیکم. له لومړي ګروپ څخه به پیل کړم. ویوایئ تاسو ګرانو، تاسو څه شي لیکلي؟ ښوونکي صاحب موږ د اوبو نل، جومات او سړک لیکلی دی. ښه. او دوهم ګروپ څه شي لیکلي؟ موږ ښوونځی، روغتون او کاریز په خپل ګروپ کې لست کړی دی. ښه. تاسو دواړو ګروپونو ډېر ښه شیان لست کړي. ښه. اوس د درېیم ګروپ وار دی. د لوبو میدان، د برېښنا پایې. بس چې نورې زه ووایم. ووایه مینې. فابریکه، پول او ویاله زموږ د ټول ګډ ملکیت دی. ډېر ښه. دغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول عامه شتمنۍ ده. اوس خو عامه شتمنۍ وپېژنده؟ هو ښوونکي صاحب. ښه. اوس به څوک راته ووایي چې دغه عامه شتمنۍ باید څه ډول وساتو؟
زه وایم ښوونکي صاحب. هو ګرانه تی ووایه. ښوونکي صاحب زه چې کله ننه اوبه وړم نو بیرته یې بندوم او څوک نه پرېږدم چې خراب یې کړي. ستر سړی شي ځواکمنه، تاسو ټول باید همداسې کار وکړئ او څوک پرې نږدي چې دغه عامه شتمنیو ته زیان ورسوي. همدارنګه د ښوونځي دیوالونو، کړکیو، میزونو، څوکیو او بوټو ته هم ډیر پام وکړئ. لیکل پرې ونه کړئ او یا یې خراب هم نه کړئ. پوه شوئ ښه زده کوونکو؟ هو ښوونکي صاحب. وام اوریدل چې ښوونکي زده کوونکو ته د عامه شتمنیو د ورپېژندلو لپاره له شخصي شتمنیو پیل وکړ. یعنې لومړی هغوی ته شخصي شتمنۍ وروپېژندلې او بیا یې ورته د ښوونځي یو انځور په ډله راوځړاوه. د هغه په اړه یې له زده کوونکو پوښتنې وکړې او د زده کوونکو د لا ښه پوهاوي لپاره یې د روغتون یاده هم ورسره وکړه. وروسته یې زده کوونکي په بېلابېلو ګروپونو وویشل. هغوی ته یې د عامه شتمنیو د لیست کولو دنده ورکړه او بیا یې د هر ګروپ کار وارزاوه. په دې ډول زده کوونکي په عامه شتمنیو وپوهول او په پای کې د هغو د ساتنې سپارښتنه هم پرې وکړه. که چیرې ښاغلي ښوونکي د ژوند د مهارتونو د کتاب د عامه شتمنیو د لوست د تدریس پر مهال همداسې وکړي، لومړی زده کوونکي په شخصي شتمنیو وپوهوي، بیا په کتاب کې د عامه شتمنیو ځینې انځورونه وروښيي او په پای کې د دغو شتمنیو د ساتنې سپارښتنه پرې وکړي، نو زده کوونکي به په اسانه عامه شتمني وپېژني. زموږ سبانۍ خپرونه د جغرافیایي موډلونو د جوړولو په هکله ده، ولې بله دا ورځ به د وخت پیژندنې د خپرونې له وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. ژوند مو نیکمرغه او چارې مو بریمنې. هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو، له شو چې پوه شو، له شو چې پوه شو، هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو.